لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې شنبه کابل طبي علومو پوهنتون د پاکستان هیواد چغتایي ډیجیټلي غږ جوړونې سټوډیو په همکارۍ د غږ جوړونې په برخه کې د نوې ټکنالوژي کارونې سره د ډاکټرانو او جراحانو بلدتیا په موخه روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. یک شنبه د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر محترم شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم په مشرۍ تر سره شوه. د کندهار پوهنتون د علمي څېړنو او مجلو معاونیت په همکارۍ د کندهار ابراهیم نخی رحمه الله جامعي استادانو او فاضلانو ته د څېړنیزو پروژو اړوند د تیزیس او علمي څېړنو شپږ ورځنی جوړ شوی ورکشاپ پای ته ورسید. دوشنبه په کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د اماراتي تحصیلي نهادونو یو شمېر استادانو ته د لوړو زده کړو تحصیلي دریڅې او د لوړو زده کړو مدیریتي سیستم په اړه 3 ورځنی روزنیز ورکشاپ جوړ شو. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د آنلاین کنفرانس لارې د اماراتي تحصیلي نهادونو مشرتابه پلاوي سره خبرې وکړې. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت کارکونکو ته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي توشیح شوي قانون په اړه معلومات ورکړل شول. د غزنی پوهنتون د علمي څېړنو معاونیت لوري استادانو ته د خلاقیت او نوښت تر عنوان لاندې یو ورځنی علمي سیمینار دایر شو. چهارشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په مشرۍ د خصوصي لوړو زده کړو کمیسیون ناسته وشوه. د کابل پوهنتون د ریاضیاتو پوهنځي محصلینو لپاره په نوې ټکنالوژي سمبال د 500 کمپیوټرونو درلودونکی مجهز کمپیوټر لاب جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. او پنځشنبه په کابل طبي علومو پوهنتون کې د شکر ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو او عامه پوهاوي پروګرام جوړ شو.